عزتمندو د خود غرضی تکبر یا حرص وغیرہ نزان ساتل پکار دی که اللہ تعالی پتا کی او صلاحیت او قابلیت نبی اخو دے بیا د هغې د پیدا کولو کوشش کوا بې ځایه ځای فخر مه کوه چې خلکو ته د خپل صفت شروع کړی وي الله تعالی خو په هر څه باندې پوهه دی ممکن ده چې خلکو ته د خپل صفت شروع کړی وي او الله تعالی په دغه وخت کې ستا حقیقت ښکاره کړي کله چې د خودغرضۍ یعنې د فخر بیماري ولګي نو تمام عمر بیا د دین خلاصې ممکن نه وي او ناشنا خبره دا ده چې کوم انسان په دې مرض کې گرفتار شي نو د دې پرېښودل خو پرېږده چې الټه ورله خوند ورکوي بله خبره دا عزتمند لورنو د حسد نه ځان ساتل پکار دی د بلې زلاله په خوشحالۍ باندې خفه کېدل یا د یو نعمت په وجه بل سره بغض کول او په دې باندې خفه کېدل چې دا نعمت ما ته ول نه دی میلاو شوی چې دې ته میلاو شوی دی یا دا خواهش کول چې دا نعمت د هغې نه واخیستلی شي دې ته ویلی کېږي حسد دا تخپل ځان ته نقصان رسوي دا حسد انسان ډېر زیات خرابوي کله چې ستا د وینې گردش تیز شي ستا د جسم هر اندام درد شروع کی په دماغو د هر وخت بوج وي او په وجود کې د قسمه قسم بیماریانې پیدا شي زړه ته د هر وخت در رسی نو تا ته پته ده چې دا څه وجه ده د هغې اصل وجه هم دا ده چې ستا نه د بل کس خوشحالي نه برداشت کېږي د خلکو په خوشحالۍ باندې ته هم خوشحاله شه الله تعالی به تا خوشحاله کی د لیکۍ په کارونو کې مخکېوالی وکړه الله جل شانه به تعالی یو عزت درکړي تعالی به الله جل شانه یو مقام درکړي لیکن دا به نه کې چې په خپل ځان کې د خودغرضۍ ماده پیدا کړي خپل ځان کې حرص پیدا کړي خپل ځان کې تکبر پیدا کړي خپل ځان کې ریا پیدا کړي نه بلکې هر وخت دا کوشش کوه چې زه د یو مسلمان ورور سره مرسته وکړم د یو مسلمان ورور مدد وکما دا بستا آخرت کې پکار راشي بلکې دنیا کې ځان له لیک اعمال وګټه ذخیره برابر کا چې آخرت کې دې پکار راشي الله پاک دې موږ او تاسو ټول د خود غرضۍ تکبر د ریا د حرص نه وساتي او الله پاک دې موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنتو طریقو باندې روان کړي وما علینا الا البلاغ